سلامونه ملګرو وختي نه پریشان یم داسې یو لفظ دی هغه مال اوس په اردو کې نه راځي د وختي نه سوچ او فکر کوم دلته د یو کس نه تپوس هم کوم خو چا راته ونه ویلي نو هغه لفظ ډېر زیات پریشانه کړی یم او زه وایم چې دا لفظ به زه څنګه زده کوم که نه او هغه لفظ څنګه دی هغه لفظ په پښتو کې دا دی چې په کورونو کې دا به اوس موږ اردو ته څنګه اړو په دې زما مازغه کار نه کوي نو اوس ګورو ملګرو ما الله شلاوې به هم راشو او ورسره که په لاره چېرته یو زلمی تېرېدو تعلیم یافته د هغه نه به تپوس هم وکړو که نه نو ګورو اوس چېرته که یو زلمی راغی نو د هغه نه به دا معلومات اخلو چې دې ته په اردو کې وایي څه د وختي نه پریشانه کړي یاد نو د هغې پورې به موږ سره اوسئ انجای کوئ صحیح ده که نه اخره پورې به ویډیو ګورو صحیح ده او چې سترګې توروي ما به ملنګ کې لیلا د پېښوري بنګړي دې مات شه چې چرګې پخوي ما به ملنګ کې خیر زلمیه چېرته روانې دې خوا راشه سلام وعلیکم السلام څنګه ښه ټیک ټاک تعلیم دې شته بالکل لسم کې لس پېره پیل شوی یم مور راته ویل نور سبق مه وایه ګینې مازغه دې خراب شي او که نه ښه زلمیه زه تا نه یو تپوس کومه کوه که نه یاره دلته زه ډېر نابلده یم ما له اردو نه راځي او که نه نو تا ته زه یو جمله داسې وایم هغه ما ته په اردو کې که یاره ما له اردو نه راځي چې زه اوس حیران یم چې دا زه څنګه اردو کې ویم صحیح ده که نه کومه جمله ده جمله داسې ده که نه چې دا به زه اوس څنګه وایم چې په کورونو کې دا به زه اردو کې څنګه وایم دا خو اسان که نه ده تل نه درځي نه که نه کم دی چې راځي والله وختي نه مې پې دا مازغه ستړي کړه او څوک راته ویم هغه چې ته میلاو شوي دا خو اسان دی ګرو مې دا څه وی او که نه ګرو مې زه ته وګوره شا به بیا ماته وګوره یاره ګرو مې که نه نو صحیح ده وګوره که نه زه تا ته نه ګورم ځه وګوره ځه نه پښتو کې ګرو مې نه په اردو کې ګرو مې یاره خدای دې کړي چې ته په انګلیش کې وګورې ویې ګوره بیا ماته ووایه ځه لکه ستا سوال جواب دی ګرو مې یاره داسې کار وکړه ته ډومبی ځان ښه وګوروه د هغې نه بعد به زما د سوال جواب مال راکړي زه تا ته نه ګورم ځه وګوره ځان وګوره شا ګوره تا چې په پښتو کې څه ویل که نه چې کورونو کې داسې ورته اردو کې وایي چې ګرو مې وختي دې ولې نه ویل زه مړه وختي کې ویل نه اوس نه ورته لګیا یم یا خدایه پاکه سړی خو غوسه شو نو زموږ دا مازغه بیخي کار نه کوي که نه نو وختي نه لګیا دی ګرو مې هلکه خو ما وایي که چېرته خارق به پې لګېدلي خو دا اردو کې ورته وایي یار خفه نه شي ډېره مننه دا ویډیو لایک کړئ او دغه شان ښایسته ویډیوګانو دپاره بیل آیکن ووهئ دغه شانتې ښایسته ویډیوګانې موږ تاسو له راوړو نو دا یو وړوکی شان کلیپ ستاسو دپاره